السلام علیکم. ستړي مشئ په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. دغه د نن بیا هم حاضر شوی یم تر څو ستاسو لپاره د ورډز برخه تدریس کړمه. ګرانو زه سعادت یم. نن بیا هم د ورډز لومړی صفحه نوی درس دی او نن به د ابیوز کلمه وایو. ابیوز ورب دی، فعل دی، معنی دا ناوړه استفاده کول. اگزامپل مثال: Do not abuse the car. د هغه موټر نه ناوړه استفاده مه کوه. Do not abuse ناوړه استفاده مه کوه. د کار د هغه موټر نه. د کار په ځای ته کولی شي تغییر راولي. مثلا Do not abuse ناوړه استفاده مه کوه د پن له قلم څخه. Do not abuse ناوړه استفاده مه کوه د کنټري له هیواد څخه. Do not abuse ناوړه استفاده مه کوه د ټابلیټس د هغه ګولیو څخه. Do not abuse ناوړه استفاده مه کوه د ډراګز د هغه درملو نه. یعنی په دې ترتیب کې ته کولی شي نورې جملې هم جوړې کړي. ابیوز ورب دی، ناوړه استفاده کول. Do not abuse the car د هغه موټر نه ناوړه استفاده مه کوه. accept که چیرته سی راشي د سی نه وروسته ای راشي یا وای راشي یا آی راشي، په دغه وختونو کې بیا په سین تلفظ کیږي. ای دې نه بغیر په نورو ټولو حالاتو کې سی په کاف تلفظ کیږي. سی هم په سین تلفظ کیدای شي او هم په کاف. په کاف په کوم وخت تلفظ کیږي چې دغه درې حروف وروسته نه وي ترې، لکه آی ای وای. دلته اوس که وګورو ډبل سی راغلی، د سی نه وروسته سی راغلی او د سی نه وروسته بیا ای راغلی. د یوه سی به کاف تلفظ شي، د بله سی سین. accept ورب دی، قبلول یا منل. Please accept my apology. مهرباني زما معذرت قبول کړه. Please مهرباني accept قبول کړه my apology زما معذرت. apology معنا معذرت. جمله مثلا بدلو: Please accept my request. مهرباني زما درخواست قبول کړه on Facebook په فیسبوک کې. Please accept this money. مهرباني دغه روپۍ قبول کړه. Please accept my reward. مهرباني زما انعام قبول کړه. Please accept a cup of tea. مهرباني یوه پیاله چای قبول کړه. په دې ترتیب نور جملې هم جوړولی شو. راځو بلې کلمې ته. access ورب دی، فعل دی، لاسرسی لرل. I access completely to the internet. زه لاسرسی لرم په بشپړ ډول انټرنیټ ته. I access زه لاسرسی لرم completely په بشپړ ډول to the internet انټرنیټ ته. جمله بدلو، داسې وایو: I access زه لاسرسی لرم completely په بشپړ ډول to the water اوبو ته. I access زه لاسرسی لرم completely په بشپړ ډول to the hospital روغتون ته. په دې ترتیب نور جملې هم ویلی شي. بله کلمه all right. اډور دی، کی دی، معنی دی ډیر ښه. all right. دلته که وګورو دا لغات په جی ایچ ټي باندې پای ته رسېدلی. کله چې یو لغات په جی ایچ ټي باندې پای ته رسېدلی وي نو د ټي نه مخکې جی ایچ دلته سایلنټ کیږي، د آی اواز پورته کیږي، لکه لایټ، برایټ، نایټ. دلته اوس تلفظ کیږي دا all right ډیر ښه. all right ډیر ښه. I will call you later. زه به وروسته درته زنګ ووهمه. یو نفر تا ته وایي چې تا پروژه ورکړې ده
هغه پروژه په بریالیتوب باندې د پای ته رسولې وي نو په دې وخت کې تا ته زنګ وایي چې ما دا کار درته وکړلو ته په دې وخت کې مصروف یې دا جمله ورته ویلی شي all right ډېر ښه I will call you later زه به وروسته درته زنګ ووهمه جمله بدلولی هم شو all right ډېر ښه I will help you later زه به وروسته در سره مرسته وکړم all right ډېر ښه bring me a glass of water ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه all right ډېر ښه come to course by tomorrow کورس ته سبا ته راشه بل لغات ته راځو accuse ور دی تور لګول تهمت لګول په یو چا باندې she accused him هغې په ده باندې تور ولګولو accuse تور لګول دلته دویم حالت دی accused به نه وایي accused she accused him هغې په ده باندې تور ولګولو the day before yesterday پرون بله ورځ the day before yesterday پرون هغه بله ورځ accused ناون د اسم دی معنی د تورن کبیر was accused کبیر تورن شولو of murder په قتل باندې دا جمله داسې معنی کوی شو ځکه دلته ناون دی که ورب شي داسې معنی کوی شو کبیر تورن شو په قتل باندې داسې هم معنی کوی شو کبیر was accused کبیر تورن وو of murder په قتل باندې داسې ویلی شو مثلا کبیر was accused کبیر تورنو of whiskey په شرابو باندې یا of wine په شرابو باندې یا of champagne او داسې نور شراب بېلابېل نومونه دي الله دې موږ وساتي نو کولی شو دلته نور نومونه هم استعمال کړو بل لغت ته راځو arrange ور دی معنی دا تنظیمول برابرول who arranged چا تنظیم کړل who چا arranged تنظیم کړل these flowers دغه ګلان so beautifully په ډېر ښکلي ډول so beautifully په ډېر ښکلي ډول who arranged these flowers so beautifully چا تنظیم کړل دغه ګلان په ډېر ښکلي ډول active adjective دی معنی د فعال we have a lot of active teachers موږ ډېر فعال ښوونکي لرو at JAELC په GLC کې J معنی جهان A معنی ازرخش E معنی انګلیش L معنی لانګویج C معنی سنټر یعنی جهان ازرخش انګلیش لانګویج سنټر دا زموږ د کورس نوم دی we have موږ لرو a lot of زیات active teachers فعال استادان at GLC په جهان ازرخش کې نن درس تر همدې ځای و راځو دغه د لغاتو تلفظ اورو لما وروسته تکرار کا abuse do not abuse the car accept please accept my apology all right I will call you later accuse she accused him the day before yesterday accused Kabir was accused of murder arrange who arranged these flowers so beautifully active we have a lot of active teachers at JELC زده کوونکو هیله ده چې په درس باندې پوه شوي وئ
ما سعادت ته اجازه راکئ تر بلې بیا چې زه حاضرېږم ستاسو لپاره د ورډز برخه تدریسوم. په لوی رب مو سپارم، هر چیرته چې یاست خوشحاله اوسئ.